د میدان وردګ ولایت صنعت او سوداګرۍ مسؤلین وایي چې تازه په دې ولایت کې د شاوخوا 1 میلیون افغانیو په ارزښت د کالیو مینځلو موادو د تولید یوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ چې یو شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. په دې نږدې ورځو کې په میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار کې د کالیو مینځلو توکو په برخه کې یوې تولیدي کارخونې په کار باندې فیل کړی دی چې په مستقیم ډول 7 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده او د دوی ابتدایي سرمایه گذاري د 1 میلیون افغانیو په ارزښت باندې ده. د یادې کارخونې مسؤلین وایي اوس مهال په ورځني ډول 450 بستې د مینځلو مواد تولیدوي چې په راتلونکي کې به یې تولیدات د کابل سربیره یو شمېر نورو ولایتونو ته هم ولېږدول شي. په دغه کې موږ د شامپو تولیدات لرو چې یو کلرشویي ده او ظرفشویي ده. همداسې راکانته په راتلونکي کې مو د سن شامپو لپاره هم پلان لرو. نورو ولایاتو ته مو تولیدات تر اوسه نه دي شروع شوي. فی الحال کابل ولایت ده او میدان وردګ ولایت ده. نو اوس وخت کې تولیدات موږ تقریبا 4,500 بستې یعنې تقریبا 900 بوتله د ورځې تولید لرو. د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې به په بېلابېلو برخو کې نورې کارخونې هم فعالیت پیل کړي چې ورسره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي.